کلي منځ کې ډزې وشوې په زړه سړی شي یاره ودې کړه کوژدنه د دروند ملګري او ژورنالیست ښاغلي عبدالرفیق سایل د واده په مناسبت جوړ شوو مراسمو او ځانګړې مشاعرې ته ستړي مشئ خدای مو راوړه هر کله راشئ لکه څنګه مو چې وړاندې یادونه وکړه د ګران سایل د واده په مناسبت دا جوړه شوې غونډه او مشاعره به شاوخوا یو نیم ساعت دوام وکړي او په لړ کې به یې د تکړه شاعرانو له خولې ښایسته شعرونه زمزمې د ځینو مېلمنو ویناوې او یوه تمثیلي پارچه هم درته نو زموږ هیله دا ده چې کوم ملګري چې ولاړ دي او وزګار دي له دوی مو هیله دا ده چې دوی په خپلو ځایونو باندې کښېني کوم چې ناست دي دوی دې لطفا پروګرام ته توجه وکړي او خبرې که کوئ نو لږې کمې وکړئ پرېږدئ چې نن موږ ډېرې خبرې درته وکړو ځکه واده هر وخت نه او داسې محفلونه ډېر کم پیدا کېږي د دې لپاره چې پروګرام مو لا برکتي شي د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره یې پیلوو او د تلاوت لپاره بلنه ورکوم قاري صاحب صدیق الله ته چې راشي او د قرآن مجید څو مبارک آیتونه راته تلاوت کړي قاري صاحب صدیق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم ستا له مخه خو دنیا د محمده ستا له مخه خو دنیا د محمده دا چې نن رڼا د محمده ارمانیم چې خاورې په سر باد کړم په کوڅو کې دی دوا د محمده له محترم قاري صاحب یوه دنیا مننه د پروګرام په دې برخه کې قاضي صاحب عبدالمنیب ته بلنه ورکوو چې راشي او د پروګرام پرانسته په خپل وینا سره وکړي او میلمنو ته ښه راغلاست ووایي قاضي صاحب عبدالمنیب الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد د مجلس حاضرینو ښاغلو راغلو او راتلونکو قدرمنو عزتمندو میلمنو د اهل عرفان و علم طرفدارانو د صلح و ثبات سپینګیرو مخورو
ځوانانو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. خوښ او خوشحال یو چې نن یو ځل بیا داسې د خوشحالۍ په محفل کې سره ګورو. داسې یو محفل چې په هغه کې د الله جل جلاله یو حکم د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو تګلاره د دوه کورنیو یو ځای کېدل، د دوه نفرو خوشحالتیا په هکله سره مونږ او تاسو دلته راغونډ شوي یو. ښه راغلاست وایو هر کله راسئ. محترمو، دغه محفل د عبدالرقیب سائل د واده په مناسبت چې دایر شوی، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو او وایو چې اهلا وسهلا مرحبا بكم ایها الضیوفنا الکرام. ښه راغلاست، ستړي مه شئ او هر کله راسئ زموږ قدرمنو میلمنو. د عبدالرقیب سائل د درنې کورنۍ د ترونو، پلار، ورونو، خپلوانو، دوستانو له طرف څخه تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو. خدای دې وکړي چې د پروګرام تر آخرې شیبې پورې مونږ سره په خوشحالۍ تیر کړئ او خاطرې مو درنې نه شي. خوشحاله اوسېږئ. بیا هم په آخر کې یو ځل بیا وایم چې ستړي مه شئ او په خیر راغلی. مننه. له محترم قاضي صاحب یوه دنیا مننه. مشاعره پیلوو او پیل به یې زه خپله د یو غزل په ویلو سره وکړم. وډار شم چې خدای دې رانوا نخلي بې وخته، وډار شم چې خدای دې رانوا نخلي بې وخته. ما لیدلې نه ده له بېلتونه بله سخته، ما یې په تیاره کې له ګوتمې نه ورک غمی کړې، شمع یې په لاس را پسې وګرځوه بخته. ګل د محبت دې په قدم پسې راشین شه، موږ غوندې خواران در پسې وغورځه له تخته. واړوه د تریخ نظر وروستي څاڅکي په جام کې، وګنډه جامې د ساقطوب له سپینه رخته. نه یې کتل هېڅ زما ګریوان ته د خدای روی ته، نه یې کتل هېڅ زما ګریوان ته د خدای روی ته. ومې کتل ډېر د یو ګلاب په شانې مخ ته. وار دې وکړي ټولې کاسې ډکې ډکې رسي، نه دي دي سعید د بې ثمرانو مخ ته مخ ته. مشاعره پیلوو او راغواړو د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد او په کابل کې د ملي پوهنتون رئیس استاد خالد حبیب ته بلنه ورکړو چې راشي او خپله وینا وکړي، د ښاغلي سایل صاحب په اړه ځینې خوږې ترخې خاطرې ووایي او که د وسې وشو یو شعر دې راته ووایي. استاد خالد حبیب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یې. د سایل صاحب د واده د مراسمو ته څوک هم چې راغلي ټولو ته ښه راغلاست. خدای دې راولي. زه به د ځان او خپلو ملګرو په نمایندګي باندې د سایل صاحب خپله سایل صاحب ته او د سایل صاحب کورنۍ ته د ده د واده مبارکي ووایم. الله دې ورته ژوند له نیکمرغیو ډک کړي. خدای دې دای هغسې سړی نه جوړوي چې بیا په بنډارونو کې کله کله ناست او د خپلو مېرمنو غیبت کوي. موږ تاسو کله کله داسې وینو که نه. نو زما تمه دا ده چې سایل صاحب او د سایل صاحب کورنۍ به نیکمرغه وي او الله دې نیکمرغه ژوند ورکړي. موږ یوه کیسه لرو هغه د خپلو ملګرو په منځ کې د فرهنګیانو په منځ کې کله کله چې
یو ملګری راوغواړو داسې ناڅاپه چې د سره شعر نه وي بیت نه وي بیا استاد غضنفر د یاد په خیر هغه به ملګرو ته ویلي چې رجب سالکه یو شعر ووایه هغه سره به شعر نه و بیا به ورته ویلي چې یوه ټپه وکړه ټپه به نه وه ورسره بیا به همدغسې دوه درې کیسې به وي نو متل ووایه متل به نه و ورسره ټوکه وکړه ټوکه به هم نه وه شپون صاحب بیا یو ځای یو بنډار کې ناست و شپون صاحب په چا غږ وکړو وروره چې هېڅ شی نه وي در سره د واده د اولې شپې کیسه وکړه دا خو به یې در سره نو هغه به مجبور وځو چې د واده د اولې شپې کیسه خو ډېره سخته وي بیا به مجبور سو یو بیت شی به یې پیدا کړي و مړي و ژوندي ته هغه به یې وویلې که نه ته راته چې وایې د واده اوله شپې کیسه کړه نو زما اراده دا ده چې زه به سایل صاحب څنګه پیژنم یو دوه خبرې به پرې وکړم او چې که را سره وه هغه هم درته زموږ یو ملګری دی هغه چې پر بنډار کې کیني د خپلې مېرمنې غیبت کوي فرهنګي ده بیا ورځې موږ کور ته ورسره لاړو ډېره ښه زندګي لري یعنې که ووایم چې په هغه ولایت کې به د ټولو فرهنګیانو نه ښه ژوندی لري نو تاسې یې ومنئ بیا مې ورته ویل چې وروره خیر خو به یي که نه دا څه کیسه ده چې پر بنډار کې کیني د خپلې مېرمنې غیبت دې راخیستی ده راته ویل وایي زه خو تاسې غږوم چې زه غیبت در سره ونه کړم تاسې به څه ووایې که نه زموږ یو بل ملګري همدغسې دا کیسه ورته را شروع کړه ورته ویل چې ګوره دومره غیبت چې کوې پاک له دې واده تېر سره بیا یو جالبه کیسه ورته وکړله یو سړی و چېرته یو پټی په دهقاني نیولی و یو پټی مځکه وه هغه یې په دهقاني نیولې وه بیا چې کله کرونده کوله د دهقانۍ په وخت کې د ګرمي مهالو داسې شی پې کرل چې په دوبي کې کرل کېږي نو ورته ویلي چې وروره یو کس په دا خوا کې تېرېږي دی چې کرونده کوي د پټي یو سر او بل سر ته لاړ سي په لاس کې کلاشنکوف هم ده د پټي یو سر کې ډز وکړي د پټي بل سر کې ډز وکړي او په دې بد حالت کې دومره ټوکرې هم په سر ایښي ده په دې کې ډېر تیره میخونه دي دا میخونه هم په سر ایښي دي او بیا وروسته جالبه دا ده چې په دې سره ګرمۍ کې موزې پښو کړي دي خو ډېرې جګې جګې موزې نو دا سړی ورغلی دی ورته ویلي چې وروره خیر خو به یي که نه په دې ګرمۍ کې دا ټوکرۍ وګوره په سر دا د پټي یو سر بل سر ته لاړ سي دا ډزونه وګوره او دا په ګرمۍ کې دومره موزې وګوره خیر ده نو هغه ورته ویلي و چې دا خو دومره ستونزمنه نه ده دا ډز ځکه کومه چې په دې پټي باندې یو لیو مسلط سوی لیو څوک چې په دې پټي کې وګوري خوري نو ډز د دې لپاره کوم چې لیو را نشي ورته ویل چې ښه دا ښه خبره ده ورته ویل چې دغه میخونه دې په سر چشتې ایښي وایي په دې پټي باندې یو مرغه مسلط ده دغه مرغه کله کله وایي چې څوک په دې پټي کې وویني مرغۍ په سر وهي او وژني وایي ښه دا خو حل شوله وایي دا موزې دي چې ته پښو دي وایي دا پټی چې دا ډېره مرداره خزنده بالخصوص مار او لړم لري او چې پټي ته څوک ورنږدې سي چیچي دې لپاره چې ومي نه چیچي وایي زه یو خبره ته وکړم خفه کېږي خو نه وایي نه وایي پاک له دې پټي نه تېر سه سره زر خو نه دي کې خاص خو کرونده ده کې کوې نو هغه ملګري به ورته ویل چې دومره شکایتونه یې کوې خو پاک ته دې مېرمنې تېر شه بلې غم به درته وکړو که نه دغه د واده په مناسبت خبره وه ساحل صاحب زه یو دوه درې دورې ترې مخکې وم په پوهنتون کې دی زموږ له ټولو همصنفیانو نه تکړه محصل و هغه وخت کې چې دی پوهنتون ته راغلی و له ما او د ما له ټولو همصنفیانو نه تکړه و دی په اول صنف کې و موږ په څلورم صنف کې و ډېر ښه رسنیز بحثونه یې کول ډېر ښه مسلکي ویناوې یې کولې ډېر ښه مطالعه یې لرله ډېر ښه مسلکي لیکل یې کول ډېر ښه برخورد یې لاره له خلکو سره ټولنیزې اړیکې یې ډېرې ښې وې ډېر ښه فرهنګي ذوق یې لاره نو په همدې اساس باندې په خوست کې په خپلو محصلینو کې په خپلو همدوریانو کې بالخصوص په خپلو مسلکانو کې دی ډېر ښه مشهور څه ډېر ښه شهرت یې لاره او د همدې شهرت له برکته دا د رسنیو یو مسلکي بحثونو تعداو یې ښیو کله کله به په خپل منځ کې مسلکي بحثونه کول زه هم په هغه بحثونو کې ورسره اشنا سوی وم او بالاخره کیسه هم تر دغه ځایه راورسېده زموږ یو ډېر دروند ملګری ده زه ډېر خوشحاله یم چې په واده کې د تاسو غونده درانه خلک ګډون لري
الله مو خوشحاله لره، خدای مو خوښ لره، د ده واده دې نیکمرغه وي، د ده کورنۍ ته، د ده ملګرو ته، د دوستانو ته. اله العالمین دې ټول هغه دوستان چې لا یې هم دغه پړاو ته ښه نه دی ایښې د ښو ودونو خاوندان کړي او الله دې دوی ته نیکمرغه ژوند ورکړي. ډېر خوشحاله یم چې د ملګري د خوښۍ په مراسمو کې یم. خدای مو خوښ لره. ډېره مننه. شعر ووایه. کوم ډېرې خبرې دې وکړې، شعر ووایه. ښه زه به دې احتیاج ته په کتو یوه ټپه ووایم، البته یو بیت به ووایم، ټپه به نه وایم. د حمیم جلالزی صاحب یو بیت لري، وایي ژوند به وي احتیاج به وي، ژوند به وي احتیاج به یې خو څوک به د ناز نه اخلي. ژوند به وي احتیاج به یې خو څوک به د ناز نه اخلي. نه مې درته ویل چې خلک نه دي لکه زه داسې. نو همدې بیت باندې به د مشاعرې ور خلاصي. د ودونو کې بالخصوص مشاعرو کې ډېرې خبرې هم درد بخورې نه وي او خلکو ته ستړي کوونکي وي. سار صاحب ته مایک پرېږدم، خدای دې وکړي چې څوک راځي ملګري نور هغوی شعر ووایي، دماغ غونته یا ټوکو ته یا کیسو ته مخه نه کړي. خدای هم آباد لره. ډېره مننه استاد خیر اوسې کور دې ودان. واقعا ښې خبرې دې وکړې. د ساحل په اړه وغږېدې، ما ته یوه خاطره راياده شوه. د لیکوالانو شاعران خو خلک ډېر نازوي، بیا د دوی ستاینغونډې دوی دپاره نیسي، د دوی لپاره ځانګړې ورځې نیسي. نو یو شاعر ملګري دپاره یو ستاینغونډې نیول شوې وه، بیا دې غونډې ته د ده پلار هم دعوت شوی و. نو د دې شاعر ملګري په اړه خلکو خپلې هغه مقالې او لیکنې اورولې، د ده صفتونه یې کول. بیا د ده پلار ته نوبت ورکړی و. نو پلار چې راغلی و په سټېج ولاړ و، وایي چې تاسې د چا په اړه خبرې کولې، دا دومره صفتونه د چا وکړه؟ وایي چې دا ستا د زوی د دې پلانکي صاحب. وایي دا خو له تاسو نه زه ښه پېژنم، نو دا تاسو ولې د په اړه غږېږي؟ ما نه یې پوښتنه وکړې. نو ډېره مننه ساحل صاحب، موږ هم پېژنو، ملګري دوستان یې ټول پېژني. خدای دې ورته ښه ژوند ور نصیب کړي. که خسته شوي نو راځئ چې یو زمزمه واورو. او د ترنم لپاره بلنه ورکوم محبت الله ګران ته. ګران صاحب خدای دې راوله. اول ترنم وي، دوه به یې بیا د پروګرام په دوام باندې واورو. اوس نه وایي چې ما سره د یو ترنم خبره کړې. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. او د واده زلمي ته نو د دغې سترې خوښۍ مبارکي وایم. زه به ډېرې خبرې نه کوم. که یاري چېرته د زړه نه دې کوله، که یاري چېرته د زړه نه دې کوله، ماتوی مچ ژمنه دې کوله. صدقه دې له دې نیمې نیمې ژبې وړې وایه، څه پوښتنه دې کوله. تاسو ولې چمچا کې نه کوئ؟ صدقه دې له دې نیمې نیمې ژبې وړې وایه، څه پوښتنه دې کوله. وی چې ځوان وې شاعري دې داسې وه چې وی چې ځوان وې شاعري دې داسې وه چې د ټپونو درملنه دې کوله. او ما ویل ته ځوانۍ کې څه ګردۍ مردۍ وې، څه ګردۍ مردۍ لمنه دې کوله. ما ویل ته ځوانۍ کې څه ګردۍ مردۍ وې، څه ګردۍ مردۍ لمنه دې کوله. او تا زما د هېرېدو نیت څنګه وکړ، تا زما د هېرېدو نیت څنګه وکړ. لیونیه ځان وژنه دې کوله. هی ریحانه څه په ګرانه دې اشنا کړمې، خواري په وچه ونه دې کوله. د لیونتوب دی یو کنه دغه دی زور د وطن، زه د عرب په طلا نه ورکوم سکور د وطن، زه د عرب په طلا نه ورکوم سکور د وطن. زما که غاړه خلاصوي بچیه جوړ که هېواد، ای زما که غاړه خلاصوي بچیه جوړ که هېواد. په ما که پور وي نو یوازې به وي پور د وطن، زه د عرب په طلا نه ورکوم سکور د وطن. دا لیونتوب دی یو کنه دغه دی زور د وطن.
مجنون میں دوار لاس کل کړه ویلی پیر زمان اے مجنون میں دوار لاس کل کړه ویلی پیر زمان زد لیلا پتور بدنام او تپتور د وطن زد عرب پتیلان ورکم سکور د وطن دالے ونتو دیو کنا دغه د زور د وطن وی پختونخوا به همیشه داسې پیغور د وطن وی پختونخوا به همیشه داسې پیغور د وطن لکه د چا د کور چې لاړ شي ګور د وطن زه د عرب پتیلان ورکوم سکور د وطن دا لیونتوب د یو کنه دغه د زور د وطن ښځې خوږې وي خو عادي هم ځان ته وایي عادي ښځې خوږې وي خو عادي هم ځان ته وایي عادي څنګه به ورکړم د جنت په حورو مور د وطن زه د عرب پتیلان ورکوم سکور د وطن دا لیونتوب د یو کنه دغه د زور د وطن زه د عرب پتیلان ورکوم سکور د وطن یو څو بیته نور وایم خو که تاسې را سره په چکچکو بدرګه کې خوند وکړي لاسونه خو مزګار دي انشاءالله د پیغلو په لاسونو کې زونډې لونګ لونګ د پیغلو په لاسونو کې زونډې لونګ لونګ لشاور پسې درومې څو ځلمې لونګ لونګ لشاور پسې درومې څو ځلمې لونګ لونګ د پیغلو په لاسونو کې زونډې لونګ لونګ د پیغلو په لاسونو کې زونډې لونګ لونګ ماشومان شوایا د کلي بنجارتا ماشومان شوایا د کلي بنجارتا شاور پسې درومې څو ځلمې لونګ لونګ هغه ورته په کور کې بیا په قهر په غوسه ده هغه ورته په کور کې بیا په قهر په غوسه ده توکلي هزار وهلی یادوي لونګ لونګ توکلي هزار وهلی یادوي لونګ لونګ و د پیغلو په لاسونو کې زونډې لونګ لونګ د پیغلو په لاسونو کې زونډې لونګ لونګ د شاعر پسې درومې څو ځلمې لونګ لونګ و د پیغلو په لاسونو کې زونډې لونګ لونګ او که چا لونګ بوی کړي نه لونګ بوی کی لونګ ښه شی دی بل به نه وایم ډېره مننه ګران صاحب خدای د خله رافند یې وکړ ملګري سره راویښ شول بیداره شول دا لا دلته موږ سره شته دی زه تاسو ټولو نه ډېره مننه کوم او بار بار یې ځکه کوم چې موږ او تاسې په یو بل مجلس کې مو د یو بل مجلس تجربه هم لرو ډاکټر صاحب واده چې وو بیا هلته چا ډېره توجه نه کړو ډېر غوږ یې نه نیو یا خو ساوند سیسټم مسله ده یا
زموږ خبرو اغېز پیدا کړی، تاسو ورته غوږ نیسئ. خیر اوسئ، کور مودان پیوند پټان چې تازه پرون له پوهنتون فارغ شوی، بلنه ورکوو چې راشي یو شعر راته ووایي. پیوند پټان همدلته به ورته یو مشترکه مبارکي مو وایو. راغت دې مبارک شه. سلامونه ټولو راغلو میلمنو ته. ساحل صاحب ته د واده مبارکي وایم. زه چې اول راغلم ما چې که ګوښه یم نو خبر نه وم چې ملګري په کنجو کې ناست او زه منځ ته راغلی یم. د حیران صاحب یو څو بیتونه دي ډېر مشهور دي د واده په اړه چې بهر شور دی په خپل زړه کې غلی ناست یم. بهر شور دی په خپل زړه کې غلی ناست یم، لکه زوړ سړی کاله کې غلی ناست یم. په زنځیر مې د پیزوان مینه ماتیږي، په زنځیر مې د پیزوان مینه ماتیږي. نیمه شپه د کور وره کې غلی ناست یم. د بایللې مینې یاد مې زړه ته راغی، د بایللې مینې یاد مې زړه ته راغی. د ملګري په واده کې غلی ناست یم. موږ دې کله غلی پرېږدو چې غلی کښېنې؟ شعر ووایه. دا یو څو بیتونه ډېر تکرار شوي هم دي، خو کړی لکه څو غرونو زما وي پر اوږو زور، کړی لکه څو غرونو زما وي پر اوږو زور. دومره دی لالیه ستا د تللیو قدمو زور. ګوره سختې ورځې د انسان زور راښکاره کړي، ګوره سختې ورځې د انسان زور راښکاره کړي. تیږې تر مخ وي چې معلوم کړي د اوبو زور. نه مو دی لیدلی د وریښمینې غېږې خوند او نه مو دی لیدلی د وریښمینې غېږې خوند او نه مو هم چا کړی دی له مینې په لاسو زور. تا کړه رانه اوښکه جوړه زړه دې کړ راډک او تا کړه رانه اوښکه جوړه زړه دې کړ راډک او را دې اوس زما و رالوېدو ته په لیمو زور. څنګه یې نابود کړه نه به در مچکه کړم او نه غېږه پیونده، نه به در مچکه کړم او نه غېږه پیونده. زور مې دی هو زور مې دی هو زور مې دی هو هو زور. ډېره مننه. ډېره مننه پټان صاحب، خدای مو ښه لره. یوې جالبې برخې ته به ورشو. تمثیل هم لرو. له تمثیل مخکې نبی الله عامل ته بلنه ورکوم چې دی راشي. دی له غزني راغلی او همدا شیبه مخکې راورسېد. عامل صاحب د ډېرو کمالونو څښتن دی، ډېر کمالونه لري. په مختلفو غږونو د مختلفو مشهورو کسانو په غږونو باندې دی زمزمه کولی شي. او زموږ هیله ورنه دا ده چې دی موږ ته سردار علي ټکر حاضر کړي دلته، د هغه په غږ راته یو ښایسته ترنم وکړي، خوند به وکړي. امیر صاحب خدای دې راوله. د دې مراسمو مبارکي ساحل صاحب ته، د هغوی درنې کورنۍ ته، ټولو مشرانو ته، د ترنم بلبلانو ته، دلته راغلو میلمنو ته ټولو ته مبارکي وایو. پل یې بختور کړي او پل یې بختور کړي. نو که ځینې وخت داسې تلیفوني تخنیکي ستونزې راتلې په هغو کې موږ بښنه غواړو. زما ډېر له غني صاحب خدای بخلي غني خان سره ډېره جوړ ده، ټکر صاحب سره. نو د هغه یو څو بیته دې وایي. سړیتوب چې لوړ اوچت چې لیونتوب شي، چې خودی د خودو ځینو ابشار شي، چې ترې عشق او جانان دواړه وخت پناه کړي. هله پوی سړی په شان د ځان او یار شي، چې ادم خاورو کې کښېني څه زرغون کړي.
چې ادم خاورو کې کینې څه زرغون کړي زر زر بندېږي منجلسې په دولت شي نو خمار شي ما ته هور غلمان ما څنډه پښتوني ما ما ته هور غلمان ما څنډه نور بس دی په ولا قبیله ته مې په چا کار شي دا چې نن پکې زما ستا مغرور ګرځما سبا خدای خبر د چا به دا ګلزار شي ستا د مرګ نه یریږم پښتون یما خو مې ته ژوندون او خېش مرګ ته وقار شو زړه کې ډوب د وسوسو دریا بهیږي جوړ به کله د امید رنګین ابشار شي سازړه د غمستی دن پوهیږما هر واس چې کله سوز کله چې غار شي ایوم په خپل عقیده ته وایي ستا د بندل کوم چلند درته وژاړمه خدای نور څومره له دې ژوند درته وژاړمه خدای نور څومره له دې ژوند درته وژاړمه ستا د بنده نور مې دا غرونه غرونه درد په زړه کې نه ځایږي نور مې دا غرونه غرونه درد په زړه کې نه ځایږي راشه اسمان غوندې څرګند درته وژاړمه راشه اسمان غوندې څرګند درته وژاړمه ستا د بنده له کوم چلند درته وژاړمه خدای نور څومره له دې ژوند درته وژاړمه خدای نور څومره له دې ژوند درته وژاړمه لپې مې ستړې شوې په ډېرو دعاګانو باندې لپې مې ستړې شوې په ډېرو دعاګانو باندې په چیغو چیغو به خاوند درته وژاړمه په چیغو چیغو به خاوند درته وژاړمه ستا د بنده له کوم چلند درته وژاړمه خدای نور څومره له دې ژوند درته وژاړمه خدای نور څومره له دې ژوند درته وژاړمه بیلتون دې زه داسې اندامات کړی یم چې بیلتون دې زه داسې اندامات کړی یم چې حیران یم اوس له کومه بنده درته وژاړمه حیران یم اوس له کومه بنده درته وژاړمه ستا د بنده له کوم چلند درته وژاړمه خدای نور څومره له دې ژوند درته وژاړمه خدای نور څومره له دې ژوند درته وژاړمه اول کریم د میراتی سفر کیسه وکړم کا اول کریم د میراتی سفر کیسه وکړم کا
د سپیرو خاورو لمړوند درته ژاړم د سپیرو خاورو لمړوند درته ژاړم خدای نور څومره له دې ژونده درته وژاړم ستا د بنده له کوم چلنده درته وژاړم ستا د بنده له کوم چلنده درته وژاړم. ډېره مننه. ترخار اوس په ځنګل کې د سکونه ومنډېر ترخار اوس په ځنګل کې د سکونه ومنډېر انسان آخر تا له ځانه څه جوړ کړي دي په وران کنډر کې خوښ وي د پاخه فطرت خاوند ډېر خام شته چې کورونه یې پاخه جوړ کړي دي. له عامل صاحب ډېره مننه د ټکر صاحب په تازو غږ ترنم یې واقعا ډېر خوندور و خپل بیتونه یې هم له هغې پسې ښه مشاعرې ته دوام ورکوو. ترنم خو مو واورېده یو دوه غزل وروسته به بیا بل ترنم ته ور وګرځو. ناصر حدیثي ته بلنه ورکړو چې راسي شعر ووایې دا اوس راغی راته که شعر نه وایي تا خو به خلک وګوري ا د یو رکشې په شا یې لیکلي وو دا نه یې وایم بیا خفه کېږي دا وای په انتظار کې تر سبا گزاره چیرته کېږي ستا خو به وشي خو زما گزاره چیرته کېږي او د دې مالت په خابرو شوه د دیوانو ولکه خدایا تور تم کې د ښکلا گزاره چیرته کېږي یو د عذاب روایتونه بل د مینې کیسې یو د عذاب روایتونه بل د مینې کیسې نو د شاعر او د ملا گزاره چیرته کېږي ډېره مننه وایي یو د عذاب روایتونه بل د مینې کیسې نو د شاعر او د ملا گزاره چیرته کېږي او ته ورته راغلې خو دا زړه مې پیرخانه د فقیر ته ورته راغلې خو دا زړه مې پیرخانه د فقیر په کنډواله کې د پاچا گزاره چیرته کېږي او سحر سے به ستا اجازه نه وه خو ما درته ښه ډېر وکتل ستا اجازه نه وه خو ما درته ښه ډېر وکتل بې له دې لږې غلا گزاره چیرته کېږي او ستا خو به وشي خو زما گزاره چیرته کېږي. ډېره مننه د شاعر او د ملا گزاره خو کېږي دا دومره سخته او غټه خبره نه ده دا اوس موږ سره په لیست کې ځینې دوستان شته چې هغوی به راځي او په ځینو دیني او شرعي مسایلو به خبرې کوي موږ به خپل شعر وایو هر سړی پیدا دی خپل کار لره که نه غم به دې د هغه سترګې وسخي لکه جام ما ته یې راواړوه چې وادېړوم پام چا راته سهار په خیر لیکلي موده پس ومې لید سهار چې څنګه اوړي په ماښام دې ته حادثه وایي مړ هسې که ژوندی چا نه غلطۍ کې راته شوی دی سلام. قاري صاحب ذبیح الله ته بلنه ورکوو چې راشي او داسې یو شرنګېدلی ترنم راته وکړي. قاري صاحب هم شعر ترنم کوي هم ترانې وایي هم نعتونه وایي هم نظمونه وایي داسې مالټي ټیلنټ که نه آل ان ون چې ورته وایي آلراؤنډر دی آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وسایل سره وعده مبارک وایم او تعالی دې ټول راغلو مېلمنو ته ښه راغلاست. دا چې ګران صاحب تاسو ځان سره مست کړی او په چچکو په بدرګه سره مو سره ترنم کوو زه به داسې غلی ترنم وکړم هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي خوښ هم ده انشاءالله او ډېره ملابات سهار صاحب سره هم دغلته موږ شو تلویږي او زه غواړم چې هېر شي څومره په زړه چې راورېږي دومره ډېر شي درپسې ډېر یم خفا فقط دومره وایم چې په لاره شي او له مخې نه مې تېر شي له تګ وروسته د ښه ډېر یم ځورولی
दाखिरान कौम च गम के दिरागे रशे सोच राव गोर पकुम अंदाज चितारा कतल हादशेब में तो पज़हिन के राते रशे थावे पच बख्शियो आया राते बगला मावेर खुशाल बसुम कतरान चापेर से तगरम खुमारा ज़ाज़ार वहलयम तगरम खुमारा ज़ाज़ार वहलयम तब्रेदक नयारा ज़ाज़ार वहलयम तगरम खुमारा ज़ाज़ार वहलयम तब्रेदक नयारा ज़ाज़ार वहलयम तज़पख पन लारा तो दुआ वहले तज़पख पन लारा तो दुआ वहले ज़ज़म पख पन लारा ज़ाज़ार वहलयम तो प्रेदक नयारा ज़ाज़ार वहलयम तगरम खुमारा ज़ाज़ार वहलयम तो प्रेदक नयारा ज़ाज़ार वहलयम यज़मात तबाह चोक ज़िम्मेवार में मवार नश्ता ज़मात तबाह चोक ज़िम्मेवार में मवार नश्ता ज़मा पख्याल अखबारा ज़ाज़ार वहलयम तो प्रेदक नयारा ज़ाज़ार वहलयम तगरम खुमारा ज़ाज़ार वहलयम तो प्रेदक नयारा ज़ाज़ार वहलयम ज़मात सौदा दलता हिच कीमत लगे दिल नशी ज़मात सौदा दलता हिच कीमत लगे दिल नशी औ खफान नशे बाज़ारा ज़ाज़ार वहलयम तो प्रेदक नयारा ज़ाज़ार वहलयम तगरम खुमारा ज़ाज़ार वहलयम तो प्रेदक नयारा ज़ाज़ार वहलयम स्ताकार के कारो तमें कारो दे स्ताकार के कारो तमें कारो दे जसो कम सरकारा ज़ाज़ार वहलयम तो प्रेदक नयारा ज़ाज़ार वहलयम तगरम खुमारा ज़ाज़ार वहलयम तो प्रेदक नयारा ज़ाज़ार वहलयम ईद खूब ताबिर मुमताज़ सच की दखूब ताबिर मुमताज़ सच के ये तवीख ज़मीर मज़ारा
زسرلیم توجه من ممتاز خوب اقتضام وایم ژوند د لر او بر حالات پروت دی ممتازه دې مکتشم ژوند د لر او بر حالات پروت دی ممتازه لکه ته وطن په چاک پروت دی ممتازه د کابل په بېوسۍ پېښور ژاړي غم سترګو کې کاوات پروت دی ممتازه ډېره مننه له قاري صاحب ذبیح الله دی شته دی کاشکې وخت ډېر وی او که داسې وایو چې کاشکې د جمعې ورځ نه وای نو بیا به مو ډېر وخت لره موږ ډوډۍ ته 1 بجه وخت ورکړو چې 1 بجه به ډوډۍ شروع کېږي نو نیم ساعت نور هم وخت لرو غواړو څو 4 5 شپږ ملګري نور هم راشي او دلته پروګرام کې راسره برخه واخلي نو په پروګرام په دې برخه کې به حاجي صاحب همایون کړوخیل ته بلنه ورکړو چې راشي خپله لنډه وینا راواورئ او بېرته نو بیا خپلې مشاعرې ته ورګرځو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو میلمنو قدرمنو دوستانو کور مو ودان چې زموږ دا خوشحاله ورځ مو دا خوشحاله کړه ستاسو تشریف راوړنه زموږ لپاره ستر ویاړ ده نن موږ د خپل د زړونو د ټوټو واده لمانځو یوه ورځ چې نه یوازې د دوو زړونو د یووالي نښه ده بلکې د دوو کورنیو ترمنځ د مینې درناوي او اتحاد نوی پیل هم دی زه له تاسو ټولو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله او زموږ د خوښۍ په دې محفل کې مو ګډون وکړ هیله لرم چې دا ورځ به د خوشحالیو دعاو او خو یادګارونو ورځ وي د ناوې د زوم دپاره د خوښ ژوند مینې سولې او برکت دعا کوو الله تعالی دې دا نوی پیل دواړو ته د رحمت او کامیابي سرچینه وګرځوي زه د خپلې کورنۍ په نمایندګۍ تاسو هر یو محترم معلم صاحب غلام سرور مدیر صاحب عبدالباري ډاکټر صاحب حبیب الرحمن او ستاسو ټولې کورنۍ غړو ته د زړه له تله مبارکي وایم الله تعالی نه مو خوشحاله غواړم ډېره مننه خوشحاله اوسئ له حاجي صاحب ډېره ډېره مننه کورې ودان یوه دې دا ده 100 د نورې شینه تمثیل ته ورګرځو او د یوې تمثیلي پارچې د اجرا لپاره بلنه ورکوم له غزني څخه راغلي تکړه افغان ممثل روح الله روحاني نبی الله امیل او په خپل ځای کې البته په خپل نوبت بیا واحد راج زاده هم ورسره راشي خدای مو راوله دغه تخنیکي امکانات دی هغه لانداره مایک هم ورته ورکړي Pegam esse cara para os gatinhos. Olha a memória. Olha a memória. Ah, Xixaque. Me conhece, Maria. Sabe, meu pai? Não, acabando de falar, Oi. Você não problema? Como eu tô ligando? Eu me lajo, vou lá, tu sabe, eu vou fazer
وزي خاطر شرب ولا تركل شرب ولا كيد شرب ولا تصمد تجمعات ومليونات بصاكي أقامات واي قال لا توصل تجاه وصل لسان بصاكي ولا يعني تمشي قسم په خدای د ټول کلي ته پورته تربور کاپل ته پورته نسم کتلی
نن ټول شکړې کم معلومه دي هر ټول سره کېنې پیسې نه سي ځینې اخلي معلومه دي بچ کوه مې د خدای قسم په مرګ کې نه راځي دارېږم په ولاړ سپین ږیره یم ګوره نو خاوند حق لري باید ډېره ښه خبره هغه خاوند دی زه خاوند نه پېژنم د خلکو خاوندان یم ولې دا څه بده وایي دا څه وایي د ټول ته وګوره مرداره کوڅۍ د خدای د چا په کور نه ورګټي ډېره مننه روحاني صاحب عامل صاحب جمعزاده صاحب خیر اوسئ کور ودان ایله وه چې وګټلو که نه د ټولو پام را واوښت که د دې طرف دوستانو خو مونږ ته نه راکتل خوند یې وکړ ډېر خوند یې وکړ خو که دا ګډ ژوند رښتیا دومره جنجالونه وي چې دا اوس نه هغه کړو په خیر اوسئ ډېره مننه مشاعرې ته دوام ورکړو وخت بیخي محدود دی یو به د ګران صاحب ترنم واورو له هغې مخکې د ماهر احسانزي غزل نو خدای دې راولي د شمشاد نیوز مرستیال مدیر او د شمشاد راډیو مدیر ماهر احسانزي صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي لنډ لنډ راته یو شعر ووایي او بیا ترنم ته ورګرځو او یو شعر به راته یو بل قاري صاحب ووایي چې ما ته مخامخ ناست دی بسم الله الرحمن الرحیم ساحل صاحب خو زما د سترګو نه شو خو ساحل صاحب کورنۍ ته هغوی ته د دغه خوشحالۍ مبارکي خدای دې دغه واده ورته نیک مبارک کړي او اولادونه او دوی په ژوند دې ورته خدای برکت کړي ټول ملګري چې دلته راغلي هغوی ته سلامونه او هر کله دې راشي انشاءالله په کلاره به ټولو سره بیا ستړي وشي نو که زه به ټول باید ته ووایم چې زما د زړه د غلا یادګار دی پکې زما د زړه د غلا یادګار دی پکې سترګې د ما کار دی پکې دا زړه په ټولې دنیا ولې ورکړم دا زړه په ټولې دنیا ولې ورکړم ټوله دنیا دی پکې یار دی پکې دا بیدارۍ کلي ته چا راوستی داسې چې هر سړی په لار دی پکې د پښتنو سترګو له ژبې قربان چې درته پټې کړي اقرار دی پکې عالم دې ورکړي دې تابوت ته وږي لکه عالم سړی حصار دی پکې د حصارت ټول په درنو کانو دی په احسانزي سربیره ځای دی پکې ډېره مننه وخت کم دی رښتیا هم ساحل هم راځي خدای دې راولي هغه خو باید راشي بچی فلم دی رحیم ګل نایل ته بلنه ورکوو چې راشي او ښایسته ښایسته بیتونه ووایي هغه ډېر ښه انتخاب لري د سلام وطندار راډیو د سیاسي خپرونو مسؤل دلته سیاست یو طرف ته کو شعرونه به تماموي خدای دې راوله بسم الله الرحمن الرحیم ساحل صاحب او د دوی درنې کورنۍ ته مبارکي دوکه دې وکړه ځان سره د باد ګلۍ راوستل دوکه دې وکړه ځان سره د باد ګلۍ راوستل بارانه خدای ته د باران سندره چاته وکړه ما خو په دا ورا کې هیڅ چاته هم ونه کړله ما خو په دا کې هیڅ چاته هم ونه کړله ځان سره تل وایم د ځان سندره چاته وکړه راشه ګنې زړه ته یې ساه نه رسي ګوره دا سړی تر سبا نه رسي راشه ګنې زړه ته یې ساه نه رسي راشه ګنې زړه ته یې ساه نه رسي ګوره دا سړی تر سبا نه رسي هلته له تیارو سره په جنګ یمه چېرته چې د لمر هم رڼا نه رسي مننه هلته له تیارو سره په جنګ یمه چېرته چې د لمر هم رڼا نه رسي لویه نړۍ ټوله تقسیم شوې ده برخه پکې اوس هم د چا نه رسي او نور نه پرې ټول کلی خبر شولو بس خو خدا خبره تر تا نه رسي
ژوند رانه بېحده پورته شوی دی ژوند رانه بېحده پورته شوی دی قد ورته سعوده زما نه رسي ډېره مننه کوره هو در سره دي دا خوشحاله کړه هو در سره دي خلک خوشحاله کړه هو در سره دي دا خوشحاله کړه خلک خفه دي دا خوشحاله کړه دا چې ګډېږي په دوی کار مه لره دا چې ګډېږي په دوی کار مه لره دا چې سجده دي دوی خوشحاله کړه پیغلې ترې غواړي لوپټې درې رنګه زلمي غوسه دي دا خوشحاله کړه د پروګرام په دې برخه کې قاري صاحب حبیب الله شاداب ته بلنه ورکوو چې راشي او خپله وسه وکړي چې هر شی وکړه السلام علیکم ورحمت الله بس دغه راځي تر دغه ځای تر راتلو مارمانو نور کار سو درسته به شریکو الله دې وکړي ستاسو د خوښې وړ وګرځي راټولې کړم بیرته رانه خور شي چې ماښام شي زړګی مې د ماشوم د شګو کور شي چې ماښام شي راټولې کړم بیرته رانه خور شي چې ماښام شي زړګی مې د ماشوم د شګو کور شي چې ماښام شي مرغۍ مرغۍ یادونه ورته ورو راغونډېږي مرغۍ مرغۍ یادونه ورته ورو راغونډېږي د خیال په چنارونو کې نشور شي چې ماښام شي راټولې کړم بیرته رانه خور شي چې ماښام شي راټولې کړم بیرته رانه خور شي چې ماښام شي دا خپلې مړې به درته بیرته سرې لمبې کړم دا خپلې مړې به درته بیرته سرې لمبې کړم ته څه وایې چې دا منظر به تور شي چې ماښام شي راټولې کړم بیرته رانه خور شي چې ماښام شي خپل ستړی سر په خپل ستړي زنګون کې ږدمه کښېنم خپل ستړی سر په خپل ستړي زنګون کې ږدمه کښېنم رایاد راته زنګون د خپلې مور شي چې ماښام شي رایاد راته د خپلې مور زنګون شي چې ماښام شي چې غم یې د دنیا مل چې غم یې د دنیا مل وي ورسره د ورځې ښه یم چې غم د دنیا مل وي ورسره د ورځې ښه یم خراب شم چې ستا غم راباندې زور شي چې ماښام شي راټولې کړم بیرته رانه خور شي چې ماښام شي سارا ما واځه خولې د ماشومانو ارمانونه سارا ما واځه خولې د ماشومانو ارمانونه دا خپله بې وسیره ته پیغور شي چې ماښام شي دا خپله بې وسیره ته پیغور شي چې ماښام شي راټولې کړم بیرته رانه خور شي چې ماښام شي زړګی مې د ماشوم د شګو کور شي چې ماښام شي پوهېږم نور نه یادول څه هېرول څه وي پوهېږم نور نه
یادول څه هېرول څه وي خالد خو سر تر پایه ستا انځور شي چې ماښام شي راټولې کړم بیرته رانه خوشي چې ماښام شي زړګی مې د ماشوم د شګو کور شي چې ماښام شي ډېره مننه قاري صاحب کور مو ودان شعور چې لږ کم کړو موږ ښه ښکارو شعر نه دی دا مې تاسو ته خبره کوله نه یې مات کړمه نه ما را ماته کړې اندېښنو مې زیاتي ملا را ماته کړې یو سړی د جنکو فالونه ګوري یو سړي په ځان دنیا را ماته کړې هغه دنګه د یرغم داسې کږه کړه لکه لښته وي هوا را ماته کړې د کوټې د ګرمولو نور څه نشته دروازه مې د کلا را ماته کړې خپل تصویر مې پکې تپ دی د حسدواله دا د زړه شیشه مې چا را ماته کړې د عبدالرقیب ساحل د راتګ په خوشحالۍ کې ودرېږي او چک ورته وکړو دلته راشه دلته راشه دلته راشه مخکې له دې چې خبرې وکړي خوله یې وچه ده اوبه راکړه وله مونږ چې کله د دې پروګرام اجنډا جوړوله نو ما ته ویلې چې زه به پکې خبرې وکړم څنګه دی بد خو به نه ښکارم صحیح ده زه به دا خبره پوره کړم بیا وکړه بیا پلی کړه صحیح ده ما وایي چې ته هم خبرې وکړې خو د واده په ګټه به خبرې وکړې چې واده څه ګټې لري دا چې کوژده شوی و دفتر ته راغی وایي چې کوژده مې وکړه ملګري خبر شو نو ما ورته همکارانو مخکې ویلې ښه مې ویل دې ته څه حاجت و دا خو ولاکه دومره ضرور کار و بهرحال بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الآية درنو مشرانو قدمونو خپلوانو زړه ته راتېرو همزولو په تېره بیا د قدر وړ فرهنګپالو ستړي مه شئ هر قدم مو په لیمو ستاسو د هر یو ځان ته مننه چې په دومره مصروف وخت کې په دې ګرمۍ کې راغلی او دا خوښي مو راسره بدرګه کړه کور مو ودان خیر اوسئ هر قدم مو په دغه نظام کې حساب شته زه هیله لرم چې تاسو هر یوه ښې شېبې لرلې وي او ستاسو له شام سره ستاسو درناوی او عزت وسي کور مو ودان ډېره مننه په خیر اوسئ ډېره مننه صاحب صاحب واده دې درته کوم ډېر ډېر مبارک وي د دې هیله چې ښه خوشحاله او د خوشحالۍ ډک ژوند ولري او مهرباني کې دوستانو سره سروش کوئ